अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو زمانم طارق حسین دی او زه تاسو ته په خپل چینل پښتو انټرټینمنټ کې هرکلی ویم که چېرې تاسو د دې فلم پارت 1 کتل غواړئ نو لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی او چینل هم وزټ کولی شئ که چېرې دا فلم ستاسو خوښ شي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ هم مه هېروئ راځئ ما سره چې اوس پارت 2 طرف ته لاړ شو د هر څه ټیک کولو نه بعد دا سړی د خپل مخکې تلو پلان پیش کړي دا سړی دوی ته وایي چې زه به تاسو د سزای پورې ورسوم او بیا به زما او ستاسو لارې جدا وي دا جینۍ ډېره خفه شي او غلي د دې سړي خواله لاړه شي او هغه ته وایي چې ته زموږ سره شیپ ټاون ته ولې نه ځې نو دا سړی ورته وایي چې کوم ځای زیات خلک وي نو هلته ډېره زیاته خطره وي د دې سړي خبره د دې جینۍ مغزو ته نه کوزېږي او د دې سړي سره ډېر بحث وکړي او تیزې خبرې وکړي او بیا د شپې تېرولو دپاره بره چت ته وخېږي حالانکې دوی دواړو ته دا پته نه چې هغه تور مخ واله زومبي د دوی ګاډۍ بوی کړی او د دوی پته یې لګولي معلومیږي داسې چې دې زومبي سردار دوی ته خوړلې ده بل سهار دا جینۍ د خپل ماشومتوب تصویران سې کوي چې اچانک د ښکتې نه عجیبه شان اواز راشي بس دا پوه شي چې زومبیز دننه راغلي دي او د ټولو حفاظت دپاره ښکته روانه شي دې له ناڅاپه په لاره کې یو زومبي مخې ته ورشي او دا واپس په بره منډه کړي او دغه زومبي له دیکه ورکړي او د بلډینګ نه ښکته اړتاو کړي دا جینۍ هم دغلته اړتاوېدو والی خو یوه پیره بیا دا سړی راشي او دا جینۍ د خطرې نه بچ کړي او لږ ساعت بعد دا تور مخ واله زومبي سره د خپلو ملګرو دلته راورسي او کوم جال چې دې سړي د ډومبۍ نه خور کړی وي په هغې کې ونهلي کله چې دا سړی د دماکې اواز واوري نو پوه شي چې د زومبیز قافله په موږ پسې ده دې ښځې ته ناڅاپه یاد شي چې په لږه فاصله باندې یو هوایي اډه هم ده او په ډوکوالي به د دې پلار دا اکثر هلته لبو لب بوتله نو کیدای شي چې هلته یو جاز نیم بچ پاتې وي او د دې سره دوی ته د څو ورځو فاصله وهل بچت شي حالانکې د دې سړي داسې قسمه څه امید نه وي د دوی بار بار وینا په وجه هلته په تلو باندې رضامند شي او د څه فاصلې وهلو نه وروستو دوی چې د کوم ایرپورټ خبره کوله هغه په نظر راشي دوی ټول ډېر زیات حیران شي ولې چې هلته هر څه خالي پراته وي دلته یو جهاز هم په نظر نه راځي خو دوی بیا هم حوصله نه بایلي دا جینۍ هار نه مني ولې چې دې ته یاد راځي چې زما پلار یو پرایویټ هینګر اغوستی و کوم چې اوس د یوې کوټې په شان ښکاري او په خاورو کې پټ شوی دی دا جینۍ د پخوانۍ طریقې سره دغه دروازه کولاو کړي نو واقعي چې پای کې دننه د دې جینۍ د پلار هغه جهاز ولاړ وي دا جینۍ د خوشحالۍ نه په خندا شي ولې چې دې خپله خبره صحیح ثابته کړه حالانکې دا جهاز د ډېر وخت نه هسې ولاړ وي او استعمال شوی نه وي په دې وجه دا مصري وایي چې دې ته د ټیک کولو ضرورت دی دا جینۍ او سړی یو چوت بلډینګ ته وخېږي او هلته پناه واخلي او کیني دوی لا ناست نه چې دوی ډېر شي زومبیز ویني چې کوم چې دوی طرف ته را روان وي دا سړی زر لاندې منډه کړي او د نورو خپلو ملګرو ته وایي چې زموږ سره صرف او صرف 3 منټه ټایم دی په دې کې به موږ جهاز الزو خاکو دا ټیک شوی وي او که نه وي دا جینۍ چې زومبیز خپل طرف ته په راتلو وویني نو زر پاسي او جهاز سټارټ کړي حالانکې دې ټیمه پورې ټول زومبیز رنوې ته را رسېدلي وي او د دوی رفتار ډېر زیات تیز وي دا زومبیز تقریبا جهاز ته را رسېدلي وي چې په دې کې دا سړی په یو زومبیز باندې ډز وکړي او ویې ولي او دا جینۍ جهاز اوچت کړي دې ټیم کې دا تور مخ واله زومبیز اسمان طرف ته ګوري په جهاز کې ناست ټول خلک ډېر زیات خوشحاله وي ولې چې اوس به دوی ډایرکټ شپ ټاون ته لاړ شي خو د لږ سفر نه بعد د جهاز د شاتنۍ حصې نه تور دګي شروع شي او دا جهاز ډایرکټ په ځمکه ارتاو شي شکر دی چې دا جهاز د ځمکې نه ډېر چوت نه وتلی نو په دې وجه باندې دا کسان بچ شي او په ټولو باندې معمولي زخمونه راشي خو ولې چې جهاز اوس دوباره د تلو قابل نه وي په دې وجه دوی دا فیصله وکړي او پیاده روان شي او د لږ سفر نه بعد دوی یو خالي ریلوې سټیشن ته ورسي د هر څه کنفرم کولو نه بعد چې یاره دلته هېڅ قسمه زومبیز نشته نو دوی دلته کې د شپې تېرولو فیصله وکړي شپ ټاون او بندرګاه د غر نه هغې سیټ ته وي او دوی دلته د شپې تېرولو آرام کولو اراده وکړي په سبا له چې دا ټول د غر نه پورې لاړ شي نو د سمندر په منځ کې یوه جزیره ویني او دوی ټول دلته کې د یو نوې زندګۍ کولو اراده وکړي په دې خبره کې هېڅ شک نشته چې دې جینۍ د مور پلار نه هم زومبي جوړ شوي او مړه شوي وي محض دا یو اتفاق وي که چېرې دا مووي ستاسو خوښه شوي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ الله حافظ